د ارک ماڼۍ. آیا تاسې پوهیږئ چې د ارګ ماڼۍ څنګه جوړه شوه او د کوم پاچا په وخت کې د ارګ د ماڼۍ د جوړولو امر یا پریکړه وشوه؟ سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. نن ورځ به د تاریخ یو زړه راښکونکې برخه کې د داسې یو ځای قصه له تاسو سره شریکوو چې د شخړو، د امیدونو او بدلونونو ستر شاهد پاتې شوی دی. د کابل ښار چې د افغانستان د لرغوني او تاریخي ښارونو څخه شمیرل کیږي، د مختلفو واکمنیو او دورو پر اوږو یې پراختیا موندلې ده. کابل د تاریخ د تمدنونو او فرهنګونو سره تړاو لري چې یو څو مهمې دورې به یې زه له تاسو سره شریک کړم. د باختریانو دوره، د ساسانیانو دوره، د مغولو دوره، د درانیانو دوره او د سدوزیانو دوره، چې په دې ټولو دورو کې کابل ښار یوه مهمه برخه ګرځېدلې وه. همداراز په 19مه او 20مه پېړۍ کې کابل ښار د افغانستان پایتخت وټاکل شو، چې تر نن ورځه پورې کابل ښار د افغانستان پایتخت بلل کیږي. د امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې کابل ښار لږ څه د جګړو او جنګونو له امله ویجاړ شو، چې بالاحصار ته هم پکې زیان ورسېد. خو د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې کابل ښار لږ څه جوړ شو، چې د ارګ د جوړولو امر هم صادر شو او د ارګ د جوړولو پر کارونو استخدام هم پیل شو. دا سیمه چې اوس پکې ارګ پروت دی، پخوا وختونو کې یوه عادي ځمکه وه چې امیر عبدالرحمن خان په خپل دورې کې دا عادي ځمکه په یو مهمې سیمې بدله کړه. همداراز د ارګ بنسټ ایښودنه په ډیر احتیاط او رازدارۍ سره ترسره شوه، ځکه چې ارګ یوازې یوه ماڼۍ نه وه، دا یو مستقل ښار و. ارګ له څو ماڼیو، جوماتونو، باغونو، ماڼۍ مانند ودانیو او تاریخي برجونو جوړ دی، چې یو څو مهمې برخې به یې زه اوس له تاسو سره شریک کړم. حرم سرای، دلکشا ماڼۍ، سلام خانه، چارچنار ماڼۍ او د ارګ جومات او د ساعت برج، چې دا د ارګ هغه مهمې برخې دي. ارګ د افغاني، هندي او اسلامي معماري د ښکلا ګډ تصویر وړاندې کوي. د ودانیو داخلي سینګار، لوړ قوسونه، ښکلي چتونه یې د هنر یو بې ساره ننداره ده. ارګ دومره پیاوړی جوړ شوی و په هغه وختونو کې چې یعنې د هغه وخت وسلو پر ارګ تاثیر نه درلوده. یعنې د هغه وخت وسلو د ارګ دیوالونه ته ماته نشو ورکولی، د ارګ دیوالونه یې نشو کولی چې ویجاړ کړي.
د دې ماڼۍ د جوړولو لپاره بعضې تعمیراتي مواد له بریټانیوي هند نه هم راوړل شوي وو. همداراز د ماڼۍ د جوړولو په برخه کې انګلیسي، الماني او استرالیایي انجینرانو هم مرسته کړې وه. دغه راز امیر عبدالرحمن خان د ارګ دننه ځان ته یوه توره کوټه هم جوړه کړې وه چې هر چا به د امیر عبدالرحمن خان سره خیانت وکړ په همدې توره کوټه کې به یا بندي کېدل او یا به هم اعدامېدل. یعنې ارګ یوازې د قدرت ننداره نه وه، بلکې ارګ یو ډارونکی او ویرونکی قصر هم و. همداراز امیر عبدالرحمن خان د ارګ دننه خاص تونلونه جوړ کړي وو چې تر ځمکې لاندې بهر ته وتلي وو. څوک یوه ورځ برید وشي وکولی شي د هغو تونلونو له لارې وتښتي. د ارګ تاریخ د څو مهمو پیښو ډک دی چې یوه مهمه پیښه یې په 1988 کال کې د ثور میاشت انقلاب وه. د شهید سردار محمد داود خان حکومت چې په ارګ کې نسکور شو، هغه هلته ووژل شو چې دا پیښه د ارګ د شخړو یو له خونړیو پیښو څخه ګڼل کیږي. ارګ د افغانستان د سیاست ستر نماد دی چې دا یوازې ودانۍ نه ده، بلکې د ملت د تصمیم نیولو، ستراتیژیو جوړولو، د سولې او جګړې او د ملي سرنوشت ټاکلو اصلي نقطه ده. همداراز ارګ د افغانستان د بهرني سیاست لپاره هم ستر اهمیت لري، ځکه دلته بهرني پلاوي، سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي لیدل کیږي. امیر عبدالرحمن خان په 1901 کال کې وفات شو، خو ارګ لا پاتې دی. یعنې د هغه نه وروسته د هغه زوی حبیب الله خان او امان الله خان هم د همدې ارګ له طریقه د خپل نظامونو او حکومتونو چارې مخ پر وړاندې بیولې. لومړی سلام خانه چې په دې ماڼۍ کې جشنونه او د اختر مراسم نیول کېدل او همداراز د افغانستان اولین پارلمان په همدې ماڼۍ کې ونیول شو. دویم چارچینار ماڼۍ چې د جوړولو چارې د 2008 کال نه پیل شولې او په 2010 کال کې کارونه پای ته ورسېدل. دریم دلکشا ماڼۍ چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې جوړه شوې ده. دا ماڼۍ د ارګ له ښکلي ترینو ماڼیو څخه شمیرل کیږي. ارګ تر ننه د افغانستان د سیاست، شخړو، سولې، ویرې او هیلې ننداره ده. یعنې هر واکمن چې تر ننه ورځه پورې په افغانستان کې پاچاهي ترسره کړې، واکمني ترسره کړې، د دې ارګ له طریقې فرمانونه ورکړي او د ارګ د دیوالونو نه صادر شوي دي. په پایله کې ویلی شو چې ارګ یوازې یو تاریخي ودانۍ نه ده، بلکې دا د افغانستان د معاصر تاریخ یوه مهمه او ژوندۍ نښه ده. نو دا وه د ارګ یا د ارګ د ماڼۍ د جوړېدو قصه. تر بلې معلوماتي خپرونې تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. د الله په